السلام علیکم، څنګه یاست؟ ښایست جوړ یاست؟ کړه یاست په خیر یاست؟ ښه خو باید جوړ یاست. وخت مو نه ضایع کوم. د دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کوو. سبجیکټ مو چې څه راخیستی دی هغه د بایوکیمستري څخه راخیستی. په هغې کې مو بیا د چا برانچ راخیستی دی؟ هغه هایپوتالامس کوم چې یو کڅوړه یا ګلینډ دی د هغه برانچ دی. په هغه کې بیا د تایراید ګلینډ برانچ هم دی. نو په دې ټولو باندې د دوی برانچ دی. نو د دوی څخه مو یو هارمون راخیستی دی او دا ویډیو چې شروع کول د مخ څخه چې دی دا چې ته مکمل ونه ګورې د هغې د سر نه په خلاصېږي. صحیح ده. زه پښتو په انګلیش درته وایم بیا دې په سمه طریقه باندې سر ته خلاصوم. د دې چې ځو نو په هغې کې مو کوم یو راخیستی دی TRH یعنې تایروټروپین ریلیزینګ هارمونز. دې ته وایي کېږي تایروټروپین ریلیزینګ هارمون وایي کېږي. ښه نو دا چې دی د تایروټروپین ریلیزینګ هارمون از ا hypophysiotropic hormone produced by the neurons in the hypothalamus. نو دی څه وایي د دې جملې مطلب چې دی د جملې مطلب چې دی وایي چې دا کم هارمون چې دی دا نیورون سیل جوړوي. کم چې نیورون په دماغ کې چې کم حجرې دي هغه جوړوي په هایپوتالامس کې. هایپوتالامس په دماغ په مابینځ کې یو قسم کڅوړه ده په لاندې سي ده. No, that is stimulates the release of the thyroid stimulating hormones and prolactin from the anterior pituitary glands. نو دی څه وایي دا کم چې دی دا هارمون چې دی دا اسټیمولیټوي یعنې اجازه ورکوي یعنې اکټیو کوي TSH. TSH بیا خپله چې دی هغه ته وایي کېږي تایراید سټیمولیټینګ هارمونز. نو دا بیا خپله د دې نوم دی د دې د کوم چې دا بیا سټیمولیټوي تایراید هارمون سټیمولیټوي. دا دا اوس ګوره مخته په میکانیزم سره خلاصوم خو ځو په مخته بل څه چم کې پرولاکټین ریلیزي. TSH اور پرولاکټین د اجازه ورکوي چې دا ریلیز سي یا ایرایله کي یا تولید کی یا خپل په دې تولید کې کومک ورسره کوي. د چا سره پچټري ګلینډ سره انټیریر پچټري ګلینډ یو دی پوسټیرر یو دی انټیریر خوا چې ده د پچټري ګلینډ بیا دغه کڅوړې د هایپوتالامس لاندې یو بله کڅوړه ده د هغه لاندې دا یو انټیریر پچټري ګلینډ دی. د هغه ته ځي هغه ته اجازه ورکوي هغه بیا TSH ریلیزوي. ښه نو دغه یو میکانیزم دی. دا میکانیزم وګوره د عکس د اول راځي هایپوتالامس. هایپوتالامس ته سیګنل راځي هغه څه چم کې TRH هارمونز ریلیزي یعنې تولیدوي. نو هغه بیا څه چم کې ځي پچوټري ګلینډ ته ورځي پچوټري غدود ته ورځي. هغه بیا څه چم کې دی چې ورسي د TRH کوم هارمون چې ورسي پچوټري ګلینډ ته نو دی دا ګلینډ اکټیو کړي سټیمولیټ کړي اجازه ورکړي چې ته څه شم وکړه TSH ریلیز کړه یعنې TSH کوم هارمون چې دی هغه تولید کړه. دی بیا څه چم کې دا TSH راځي تایراید ګلینډ ته کوم چې د ستوني غدود دی هغه ته راځي هغه اسټیمولیټوي یعنې اجازه ورکوي یا یې ریلیزي یا یې اکټیو کوي. نو هغه څه چم کې هغه بیا تایراید ګلینډ بیا خپل سیلز اسټیمولیټوي یعنې اجازه ورکوي. هغه سیل ته چې اجازه ورکړه هغه بیا 3 هارمون جوړوي. یو T3 دی یو T4 دی یو دی کلسیټونین په نامه باندې یو هارمون دی دا ریلیزي. دا بیا مخته ځي میتابولیزم کوي. اوس ګوره د دې فنکشن چې دی د دې فنکشن چې دی هغه ریګولیټري اف تایراید ګلینډ ګروث ورته وایي یعنې ریګولیټري یعنې تنظیموي د کوم چې تایراید ګلینډ چې دی د هغو د په غټېدو کې د کار کوي چې دا غټ نه شي کوچنی نه شي بې ترتیبه نه شي. سیکریشن اف تایراید هارمونز اور تایروکسین اینڈ تایروډوتایورینین دی څه وایي په کوم چې تایراید هارمون چې دی د هغو په جوړېدلو یا پیدا کېدلو کې یا په ریلیزو کولو کې دی کومک کوي. هغه کوم هارمون دی تایروکسین دی او تایروډوتایورینین دی کوم چې T3 او T4 ته وایي کېږي. بل چې چم کې دیز هارمونز کنټرول دی بوډیز metabolic rate, heart generations, neuron muscle functions and heart rates. د نور څه وایي دی وایي چې زموږ په جسم کې دی کنټرولي د میتابولیک ریټ یعنې کوم چې میتابولیزم دی دا کوم چې کیمیکل علامات کېږي دا کنټرول ساتي. بل د سیستم کې هارت جنریشن کنټرولي یعنې هارت په جوړېدو کې دی کومک کوي چې دا کم زړه چې دی د دې په جوړېدو کې دی کومک کوي چې دا سم جوړ شي. بل د سیستم کې نیورون مسکولر فنکشن سم ساتي یعنې کوم چې دماغي سیګنل وځي نساجو
هارمون ته هغه سم سره ساتي او بل داسې سم کړي د زړه کم ټکان چې دی یعنې کم غرزلاو چې دی هغه دی محفوظ ساتي یعنې فنکشن یې سم ورساتي دا د فنکشن دی دا د کم ټي آر ایچ دی. اوس ګورو که دا ټي آر ایچ زیات شي په جسم کې د دې څه مطلب دی او چې کم شي د دې څه مطلب دی یا څه وجه کیدای شي د پلازما ټي آر ایچ واز نارمل ان دی هایپرتایرویډیزمز سټیټ. دوی څه وایي د دې اولې جملې مطلب دا دی چې دوی وایي کله چې دا نارمل حالات شي نو که هغه هایپوتایرویډیزم پورته وي دی په هغه نارمل حالات کې لیکن بټ واز انکریزډ بای د ګلایکوکورټیکوایډز اور انټي ډرګز. دوی څه وایي کله چې موږ ګلایکوکورټیکوایډز په نامه باندې کوم ګولۍ دي یا انټي تایرویډ یعنې کوم چې د انټي تایراب یعنې مخالف وي د تایرویډ هغه دوایي وخورو د هغه د وجه هم زیاتېږي نو هغه علامات بیا داسې کیدای شي اکسس تایرویډ هارمونز ډیپریسیډز پلازما د ټي آر ایچ کنسنټریشن نو دغه بیا داسې علامات کیدای شي چې پلازما کې چې کوم نور سپینه وینه ده په هغه کې چې کوم پلازما ده په هغه کې د دې ټي آر ایچ چې دی کمیش راسي صحیح ده. نو دا علامات کې کیدای شي دی یعنې پورته شي یعنې کله چې ته ګلایکوکورټیکوایډ په نامه چې کوم ډرګ وخورې یا کوم چې انټي تایرویډ ډرګز واخلې نو د هغه د وجې څخه دی پورته کېږي صحیح ده. اوس راځو چې دا په کوم حالات کې ښکته کېږي نو هغه چې کوم if a person has too little thyrotropins releasing hormone they will develop thyroids under activities هایپوتایرویډیزم. نو دی څه وایي چې کله د ستا په جسم کې د تایرویډ کوم ټي آر ایچ هارمون چې دی نو دا کم چې دی د علامات داسې کیدای شي یعنې دا دې شي ته اشاره کوای شي یا دا تولیدي چې دا هایپوتایرویډیزم دی. هایپوتایرویډیزم بیا خپل ځان ته یو قسم ناجوړي ده صحیح ده نو د دې علامات کیدای شي. بل دی سم this is a rare condition usually due to an injury tumor which is destroy this area of د هایپوتالاموس. دی وایي دا یو ریر کنډیشن دی مطلب دا هر وخت راتلی شي یا داسې کیدای شي چې دا یو دا چې دی خوږ دی یا کم چې دی سرطان پکښې کې دی یا دغه ځای چې دی د هایپوتالاموس چې دا کم ځای چې دی د کم ځای چې ټي آر ایچ چې راځي د هارمون دا یا خراب دی. بل څه چې دی this section is referred to the secondary or central hypothyroidism. نو دې څه وایي دا کوم سیکشن چې دی یا دا حالات د دې علامات کیدای شي چې دا سنټرل هایپوتایرویډیزم مسله دلته کیدای شي صحیح ده. نو اوس ګورو چې د ده نارمل رینج چې شته د ده نارمل رینج چې دی هغه د 15 بیا د 25 ملي لیټر انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پورې ده صحیح ده. د دې ټیسټ په چیش کې کو یا به سپیسپم کریکشن په چیش کې راخو هغه به جیل ټیوب در سره وي او سلیکټرا ماشین به یا به نور ماشینانو کې هم کېږي صحیح ده. او په کوم ځای کې چې ما غلط کړی دی په هغه کې زه لیکایانې ورسره دي نو هغه خپله هم ته وایئ چې ځان سره سمولی شي صحیح ده. ویډیو کوم خوښ شوي دی سره شیر یې کړئ لایک یې کړئ کوشش کوئ چې بل ته کومک رسوي.